د بني اسرائیل د سورت 1 آیات. موضوع د ابلیس انکار د الله تعالی د حکم څخه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اول ټکی په ټکی ترجمه او بیا تفسیر. و او اذ کله چې قلنا وویل مونږ، قل ویل نا مونږ، قلنا وویل مونږ، للملائکتی ملائکو ته، دا لی د دې معنا تا ده، للملائکتی ملائکو ته، اسجدو چې سجده وکړئ، لآدم آدم علیه السلام ته، فنو سجدو سجده وکړه اغوی، الا مگر ابلیسا ابلیس یعنی ابلیس و نکړه، قال اغه وویل چا ابلیس، آیا اسجدو ز سجده وکړم، لمن اغه چاته، خلقته چې پیدا کړی تا هغه، توینا د خټینه. اوس تفسیر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یوه پخوانی او مهمه پیښه یادوي، یعنی هغه وخت در په یاد کړه چې مونږ فرښتو ته حکم وکړ، اسجدو لآدم چې آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. دلته باید یو مهم ټکی په یاد وي چې دا سجده د عبادت سجده نه وه، بلکې د احترام سجده وه، د درناوي سجده وه، او تر ټولو مهمه دا چې د الله تعالی د حکم د منلو سجده وه. فنو سجدو ټولو فرښتو د الله تعالی حکم ومانه او بې له ځنډه سجده وکړه. دا د فرښتو د اطاعت مثال دی، نه یې سوال وکړ، نه یې انکار وکړ، نه یې تکبر وکړ. یعنی د الله تعالی حکم چې راغی هغوی سمدستي غاړه کېښوده. الا ابلیس، خو ابلیس و نکړه، یعنی د ټولو په منځ کې یوازې ابلیس داسې و چې سجده و نکړه. دا د هغه د سرکشۍ شروع وه. هغه د الله تعالی د حکم په وړاندې ودرېد، سره له دې چې هغه د ملایکو په غونډه کې و، خو د اطاعت پر ځای یې نافرماني غوره کړه. قال اسجدو، هغه وویل آیا زه سجده وکړم. ابلیس دا خبره د پوښتنې دپاره ونه کړه، بلکې د اعتراض او تکبر لپاره یې وکړه. یعنی زه ولې سجده وکړم، زه څنګه دا کار وکړم. لمن خلقته توینا، هغه چاته چې تا له خټې پیدا کړی دی. ابلیس د آدم علیه السلام اصل ته کتل او وی ویل دا خو د خټې جوړ شوی دی، نو زه ولې ورته سجده وکړم. یعنی د خپل ځان لوړ وګاڼه، تکبر یې وکړ، د آدم علیه السلام سپکاوی وکړ، او د الله تعالی د فیصلې په مقابل کې یې خپل فکر وړاندې کړ، چې همدا تکبر او غرور د تباهۍ سبب شو. قال هغه یعنی ابلیس وویل، ارأیتک، ته وګوره. دلته ارأیتک ته وګوره، دا ته وګوره د دې لفظي ترجمه نه ده، بلکې دا محاوروي تعبیر دی. قال هغه یعنی ابلیس وویل، ارأیتک،
ته وګوره هذا دا الذي اماغه دی یعنی دا اماغه انسان دی کرمته چې تا عزت ورکړی علیه په ما باندې لئن قسم دی که لئن قسم دی که اخرتنی ته مهلت راکې ماته الی یوم القیامتي د قیامت د ورځې پورې لا احتنکنه نو زه به خامخا د خپلې ولکې او قبضې یا کنټرول لاندې راولم یعنی ګمراه به یې کړم څوک ذریته اولاد د ذریته اولاد هو د چا د آدم علیه السلام الا مگر قلیلا ډیر لږ کسان برانه بچ شي تفسیر قال ارأیتک هذا الذي کرمت علی هغه وویل یعنی ابلیس په ډیر کبر او حسد سره آدم علیه السلام ته اشاره وکړه او د اعتراض په اندازې الله تعالی ته وویل ته وګوره نو دا هغه دی چې تا پر ما باندې غوره کړی دی د ده مطلب دا نه و چې څه زده کړي بلکې غوښتل چې خپل قهر ښکاره کړي یعنی همدا هغه انسان دی همدا دې پر ما غوره کړ همدا دې عزتمن کړ په دې جمله کې د ابلیس زړه ښکاري هغه د آدم علیه السلام عزت نشو زغملی د الله تعالی پر فیصلې یې اعتراض وکړ ځان تر آدم علیه السلام لوړ وګڼلو نو دا یوه پوښتنه نه ده بلکې د حسد ډکه خبره ده لئن اخرتنی الی یوم القیامه که ته ماته د قیامت د ورځې پورې مهلت راکړي ابلیس د الله تعالی نه مهلت غواړي یعنی ما هم دا اوس مه هلاکوه تر قیامته پورې وخت راکړه مقصد یې دا و چې ژوندی پاتې شي او د انسان د ګمراه کولو کار ته دوام ورکړي نو دا د شیطان د اوږدې دښمنۍ شروع ده لا احتنکنه ذریته نو زه به خامخا د هغه اولاد د خپلې ولکې کنټرول اثر او قبضې لاندې راولم دلته لا احتنکنه ډیر قوي لفظ دی یعنی قابو به یې کړم غولوم به یې خپلې لارې ته به یې راکاږم یعنی ابلیس وایي زه به د آدم علیه السلام اولاد په وسوسو وغولوم په ګناهونو به یې اخته کړم له حقه به یې واړوم او خپلې لارې ته به یې برابر کړم دا د انسان پر ضد د شیطان ښکاره جګړه ده الا قلیلا مگر لږ کسان یعنی ابلیس په خپله هم پوهیږي چې ټول انسانان به خبره نه مني ځینې کسان به داسې وي چې ایمان به لري د الله تعالی سره به تړلي وي اخلاص به لري او د شیطان د فریب څخه به ځان ساتي نو ډیر خلک به د هغه په لومو کې راګیر شي خو لږ مخلص بندگان به ترې بچ شي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين